او د لیلۃ القدر دغه اهتمام وکړي چې د شپه لاندې کوي. نبی فرمایي من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې لیلۃ القدر د قیام وکړو الله وتا د ایمان د وجنې قیام وکړو او ثواب طلب کوي غفر له ما تقدم من ذنبه. الله وتا مخکې ګناهونه ټول معاف کړي. لیلۃ القدر دا به په کوم شپه باندې د مختصر عرض کوو. دا حدیثونه دا معلومي لاله شپه اخرانو کې دا او په لږ شپه اخرانو کې بیا پتا کو کې دا خدای نبی طریقه راوه چا بل ټول شپه رڼولې ولې څه پتلې په رؤیت کې تقدیم تاخير راشي ټول شپه رڼوي دغه اکثر یې سره رڼوي تاسو چې دا شپه د تمیلاو شي. بے داغیر پر علامات احادیث کی بائی ذکر دی. علامات دا لازم نه چې ټول عالمي دی پکې چې یو موجود شی هم پوره ده. یو علامه حدیث کې دا راغلی ده چې په دیش په باندې باران کله کله کی الله باران کله کله کوي. بل علامه غداره چې دا شپه د سي درمیانه شانتي نه ډېره یخی نه ډېره ګرمۍ. درېمه علامه غداره چې په دیش په باندې ستوري کم مشتلکی او کم مشتلکی ډېر زیات مشتلکی. څلورمه علامه دار چې کله سهار نور راخیږي نه ډېر صفا سوتري راشل. بیا د علامات که څوک بیا مونی او که څوک بیا نه مونی خو عبادت دی کوي. او ګوره دا شپه کم دی نه شروع کی دا د ماښام نه مانځه نه شروع کی ځکه شپه څه ته وایي شپه د ماښام نه شروع کی که شروع کی د ماښام مونځ پکې دی د ماسوتن مونځ پکې دی. بدبخت سړی هغه دی چې په دې شپه باندې د ماښام او د ماسوتن مونځ هم د جمع سوونه کی. دا پکې بدبخت سړی دی چې د ماښام او د ماسوتن مونځ دی د جمع سوونه کی. دی چېرته تللی پروګرام له ځای او ځان له مونځ کوي. دا بدبختي به نه کوو زما وروڼو. او بیا تراویح پکې څوک وکړي کور تلاړ شي نور مونځ وکړي. څومره چې ډېر مونځ کوئ تاسو انشاء الله تعالی فایده به تاسو ډېره میلاویږي. الله رب العالمین نه سوال دی چې الله موږ ته توفیق راکړي چې لیلۃ القدر دا موږ ته الله نصیب کړي. په دې کې الله توفیق موږ ته راکړي چې موږ پکې عبادت وکړو چې د الله مدد او د الله توفیق نه هیڅ نه کېږي. الله رب العالمین نه سوال چې الله موږ له توفیق راکړه چې موږ ستا بندګي په دې شپه کې وکړو. دا شپه دی هغه عبادت مونږ ته نصیب کا او دا مونږ ته نصیب کا او دا دعاګانې کوي د مسلمانانو دپاره خاص کر دا کوم مصیبت چې راغلی د کرونا